کله چې موږ چاته وایو تاسو غواړئ چې له ما سره لاړ شئ، آیا تاسو غواړئ چې له ما سره لاړ شئ؟ دا جمله په الماني ژبه داسې وایي: wollen Sie mit mir gehen? wollen Sie mit mir gehen؟ او کله چې موږ له چا څخه پوښتنه کوو ته هغه له کوم ځایه څخه پیژنې یا هغه څنګه پیژنې، په کومه طریقه یې پیژنې، پښتو کې موږ وایو که نه، په الماني ژبه دا جمله داسې وایو: woher kennst du ihn؟ woher kennst du ihn؟ یعنی هغه له کوم ځایه یا څنګه پیژنې. د مثال په توګه موږ ورته وایو دا زما ګاونډي و، دا زما ګاونډي و. دغه جمله په الماني ژبه تاسو ولیکئ چې ستاسو هم زده شي، دوستان هم زده کړئ. که غلطه وي زه د کمنټ کې صحیح کوم.